مننه قدرمنو. دا وخت زموږ سره یو بل هنرمند د دې ډرامې حوزه شرپاو موجود دی. د هغې څخه په دې ډرامې په هکله باندې څه خبرې کوو روپۍ ګل ماما سره. نو جی روپۍ ګل ماما تاسو د ډرامې په هکله باندې څه وایئ؟ نو زه خو به د ډرامې په هکله که زه ډېر څه ووایم خو به ډېر کم وي، ولې چې دې ډرامه کې موږ سره کومه خوارۍ شروع دي په ایمان ما خو کم از کم چې نو 15-16 کاله د فیلډ سره تعلق زه ساتم، او زه به دا ووایم چې زما نن زه په دې کم مقام باندې ولاړ یم، یا زه نن څه یم، یا زه نن عزیر شیرپو یم، نه هغې د هغې غټه څېره چې هغې اسماعیل شاهد ته ځي. دا تاسو یقین په خدای وکړئ چې دا زه بلکل 100% زه رښتیا وایم چې زما استاذ دا اسماعیل شاهد صاحب دی. هغه چې موږ سره څونه خوارۍ کړي دي، موږ له چې هغه کم یو نوم را کړی دی، کم یو مقام یې را کړی دی، نو دا زه چې ونویم نو دا به ډېر زیاتي وي. بل دا ډرامه چې موږ کومه شروع کړې ده بیا هم تاسو یقین وساتئ چې دا کم فریمونه جوړېږي زموږ په دې ډرامه کې، لکه موږ خو ډرامې ډېرې کړې، ټولې ښې ډرامې دي. دا نه یم چې نور ما چې بابو سره اسماعیل شاهد صاحب ته موږ بابو وایو، زموږ د ټول چې څونه ټیم دی هغه ته دوی بابو وایي. نو د بابو سره ما چې څونه ډرامې کړې نو الحمدلله هره ډرامه زما هټ تللې ده، خو چې دې ډرامه کې خصوصا موږ سره کم فریمونه زموږ جوړېږي نو بیا تاسو یقین وساتئ چې کله موږ ماښام کینو او هغه فریم ګورو نو هغه فریم دونه بهترین چې زه یم چې هغه فریم موږ کتې. بل چې کله هغه فریم بوځي او ځي راځي نو دا هم پته نه لګي چې دا کیمره ده او که دا څوک بوځي، ولې ځینې خو ټرالې لګېدلي، تاسو یقین وکړئ موږ سره ټرالې نشته. موږ سره د دې هلک یو داسې لاس دی چې مطلب دا دی هغه څیز هغه داسې روان کړي چې نه رپي نه کش کوي نه کړپ کوي. او د دې زه به دا ووایم چې دا کوم زموږ ډایرکټر دی او څوک چې دا کیمره ګرځوي هم زموږ ډایرکټر دی او هم کیمرې هغه فریم هغه جوړوي، د هغه نوم دی طارق شاهد. طارق شاهد څوک دی؟ دا د اسماعیل شاهد زوی دی مشر، او دا لومبې د هغه مطلب دا دی په ډایرکشن کې دا د هغه لومبۍ ډرامه ده. ایډیټر ډېر بهترین ایډیټر دی، خو چې کوم ډایرکشن کوي نو دا تاسو یقین وساتئ چې موږ کله موږ به کم از کم 10 15 20 سینونه کول، او موږ چې کله سین یو ونګو کې سین وکړو نو دی بیا راشي هلکه ورته اوس چې دی نو زه کلوز کې اخلم، بیا دی په کلوز کې شاټونه والي، بیا دی کله ښه دا به درته ووایم چې دا چې څونه د بختې دا غټ غټ کورونه دي او دا غټ غټ چتونه دي، چت ته به روانې لکه هغه کربوړي ني هغه چې کومه بیزو غوندې کي د بیزو چې نه کړپه 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 دی به بره وخېږي لکه څه کې د هغه ځای نه شاټ اخلم. نو زه به دا ووایم چې د ډرامې سره چې کومه خواري کېږي انشاءالله زه پوره امید یم چې دا ډرامه به د ای وي ټي خیبر یو سوپر دوپر ډرامه وي، او موږ په دې بختې کلي کې دونه مطلب دا دی خوشحاله موږ وي که دا زموږ خپل ځای دی. او بله څېره زموږ ارشد خاټک دی، لکه ارشد خاټک زموږ یو ډېر ښه ملګری دی، د اسماعیل صاحب یو ډېر ښه دوست دی او زموږ هم دوست شو، د بختې کلي اوسېدونکي دی. نو موږ ته چې کوم پروټوکول ارشد خاټک موږ له راکړی دی زه یم چې هغه هم چې دی نو موږ ونه وینو زیاتې وي. د ناظرینو ته ټایم هم لږ آوټ کېږي نو دوی لپاره ښکلی ونئ تاسو خپل کردار یو څو ډایلګونه. دا زما د ډرامه کې کرکټر چې دی نو دا ګلاب خان دی، زه د دې علاقې یو خان یم، دا اسماعیل صاحب ما سره چې دی نوکر دی. نو لکه دی داسې نوکر دی چې دی هغه شیطانتوب غوندې کې یو قصه پکې د اسماعیل صاحب روانه کړې، زما خبره زما زوی ته وړي او زما د زوی نه خبره زما انګور ته وړي او زما د انګور نه خبره زما ښځې ته راوړي. نو دا هغه چلولي دی، نو دی په هر ځای کې دی زما نه ګزار خوري. نو چې دی کله رادننه کېږي یو ځای کې زه بیمار یم، د دروغ یې بیمار کړی یم چې راځي او ویل که ته بیمار شو مطلب دی تا ته زه د خپل زامن خیم، هغه زامن دا وایي چې زموږ دا پلار به کله مړ کېږي چې په دې ټولو جایداد باندې موږ حمله وکړو. نو هغه داسې یو کې زه بیمار شم نو دې دروازه کې رادننه کېږي نو دې بار چغې وایي نو زه ته وایم چې وای ډېر بیمار یم مرمه. نو هغه خو اوس پوه لږ ساده ګول یم پکې مخ، هغه د دروازې نه بار چې ما ته ښه معلومې چې دغه ما اوس لکه سانډا شوې ټیک ټاک یې روزه. نو چې د دې ګرېوان تا خو ډېر تباه و برباد کړو، نو په مزه تا ته پته نشته چې زه بیمار یم یاره. نو انشاءالله ولدي زموږ دعا ده چې دا ډرامه د خدای کامیابه کړي، او خاص کر د طارق شاهد دپاره موږ دا خصوصي دعا کوو چې دا د هغه لومبی سیریل دی، او انشاءالله زه پوره امید یم چې دا ډرامه به زموږ سوپر دوپر ځي. چې دی نو کیمرامین ریاض شاهد دی، ډایرکټر یې چې دی نو دا طارق شاهد دی، او رایټر یې نظر محمد دی. او زه د دې چراټ ګلونو خصوصي شکریه ادا کوم چې هغوی موږ له راغلل او مطلب دا زموږ دا خبرې ټولې دنیا ته ورسولې. نو د چراټ ګلونه زنده باد.